یو ډیره عبرتناکه او عجیبه واقعه مخې ته راغلې ده چې په پیښور کې یوه ښځه لیډریډنګ هسپتال ته راغلې ده چې د پیښور ډیر لوی هسپتال دی او هلته یې د خپل سر ایکس ری کوله چې پکې لیدل شوي په سر کې میخ وهل شوی دی. د ډاکټرانو نه په معلوماتو کولو سره معلومه شوه چې دغې ښځې پیر ته ویلي و چې زما نارینه اولاد نشته، نو هغه ورته د علاج په غرض باندې په سر کې میخ ټک وهلی دی او بیا ورته ویلي دي چې اوس به ستا نارینه پرزند پیدا شي. قدرمنو دوستانو، دا واقعیا چې همدا نن مخې ته راغلې ده او دغه ښځه په زخمی حالت کې هسپتال ته را رسېدلې ده ځکه چې د درد او تکلیف برداشت نشو کولی. واقعا چې په سر کې میخ ووهل شي نو هغه څومره زیات تکلیف لري، ځکه چې که د یو انسان یو ځای لږ شانتې زخمی شي نو د هغې تکلیف ته دې وګوري. نو ډاکټرانو د دغه ښځې علاج هم شروع کړی دی او دغه ښځه وایي چې زه صرف په دې لالچ کې راغلی وم چې ما ته الله پاک نارینه اولاد راکړي، نو د همدې لپاره ما هر څه ته غاړه کېښوده. دوستانو، اوس د دې ښځې علاج هم شروع دی، خو ټولو هغه سړو ته وایم چې کوم د ښځو نه لورګانې نه غواړي او غواړي چې زامن یې پیدا شي او بار بار د خپلو ښځو نه همدا مطالبې هم کوي او ښځه په دې خبرو سره ذهني بیماروي، نو هغوی ته پکار دي چې هیڅکله هم داسې کارونه کړي، ځکه چې لور او زوی ورکول دا د الله تعالی ورکړه ده. هیڅکله هم په ښځو باندې داسې ظلم کول نه دي پکار چې هغوی د لوڼو د راوړلو په باره کې د وهلو ټکولو او ظلم ښکار شي. قدرمنو دوستانو، ستاسو ټولو ډیره مننه چې د پښتو پوسټ چینل د دې ویډیو تر اخره را سره پاتې شوئ او زموږ دا ویډیو او دا خبر مو وکتلو. زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ چې د پښتو پوسټ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسي. ستاسو ټولو ډیره مننه.